دا وخت خیبر ډیر زخمیان او شهیدان لري. کومو شهیدانو آخري خبرې دا وې چې میدان پرې نږدې تقریبا 3 شهیدان دا وخت یادېږي چې د خیبر په میدان کې سوي دي. هلته انتظامیه او عام ولس مخامخ سره ولاړ دي، مخامخ پیرنګونه شروع دي چې عام ولس په ډیر زیات تعداد باندې زخمی سوی دي. هلته هسپتالونه شته، انټرنیټ سیسټم یې بند کړی دی. د خیبر په علاقه کې یو غم دی، یو ماتم دی، یو بد حال دی. الله پاک دې زموږ دغه پښتانه په خپل فضل او امان کې وساتي. ټول پښتانه ورونه پر سوشل میډیا دا اواز پورته کړي، د دې ظلم خلاف ودرېږي. دلته په خیبر کې 11 اکتوبر ته 2 ورځې پاته دي. نن 9 اکتوبر دی چې پر دغه پښتنو باندې، پر هغه پنډال باندې، کوم پنډال کې چې د پښتنو قامي جرګه رابلل کېدل، پر هغه میدان باندې مخامخ پیرنګونه شروع دي. په هغه کې پښتانه په شهادت رسېدلي دي. په ډېر زیات تعداد باندې عام ولس زخمي سوی دي. دا کم چې په پنډال کې موجود وو، ټول ملګري دغه ویډیو پیغام پر مخ نشر کړي چې زموږ د ټولو پښتنو مشرانو پرې ورسېږي چې ستاسو هغه کرامات به کله موږ ته ښکاره کېږي، ستاسو هغه حکمت به کله ښکاره کېږي چې نن پر خیبر پر پښتنو باندې یو بده ورځ ده، یو بد حال دی، هلته یو بد امني جوړه ده. تاسو به کله دغه ځای کې په دا رقم ځایو کې کردار ادا کوئ. 11 اکتوبر ته 2 ورځې نورې پاته دي. نن 9 اکتوبر دی چې هلته ډېر زخمیان سوي دي، ډېر شهیدان سوي دي. ټول پښتانه ورونه که هغه په میدان کې موجوده نه دي، بهار دي، هغه دې پر سوشل میډیا د دغه ظلم خلاف اواز پورته کړي او دا ویډیو پیغام پر مخ نشر کړي چې د ټولو پښتنو مشرانو پرې ورسېږي، د دغه بد امنۍ خلاف یو پرېکړه وکړي. اخر به دغه زموږ پښتانه و کومې خواته ځي، هلته نه میډیکلان شته، هلته نه د زخمیانو کوم د علاج ځای شته، هلته انټرنیټ سیسټم هم بند دی. هلته یو بده ورځ د ټول پښتانه ورونه اواز پورته کوي او د معلوماتو دپاره زموږ سنګر نیوز در سره فالو کړئ.